السلام علیکم ملګرو تاسو پته وی چې د مالګې څو قسمونه دي او که چېرې تاسو پته نه وي نو دا ویډیو تاسو لپاره ده. د مالګې مختلف قسمونه دي او په هغې کې یو قسم داسې دی چې هغه انساني صحت لپاره ډېره زیاته فایدهمنده ده. هغه مالګه د های بلډ پریشر مریضانو هم استعمالولی شي ځکه چې مالګه بي پي مریضانو لپاره ښه نه وي خو هغه مالګه استعمالولی شي. نو هغه کومه مالګه ده او د مالګې څومره قسمونه دي دا ویډیو تر اخره وګورئ. انشاءالله تاسو ته به ډېر زیات معلومات هم ملاو شي او ډېر زیاته فایده پوه شي. ملګرو یو مالګه چې کوم ده هغه سوډیم کلورایډ ده. عام چې کوم دکانونو کې ملاویږي عام چې زموږ کورونو کې موجود وي سپین رنګ مالګه دغه ته سوډیم کلورایډ وایي او دغه مالګه چې کومه ده دا زیاتره په پاکستان کې د جهلم په کیوړه کې او کالاباغ کې هلته کې دا د غرونو نه راوځي او په ډېره مقدار کې هلته کې موجوده ده. په دویم نمبر چې کومه مالګه ده هغې ته لیک سالټ وایي، نمک سامبر ورته ویلی کېږي او دا په انډیا کې یو سامبر نومې یو تالاب دی. هغه تالاب کې کندې وي، په کندو کې هغې اوبه په نور په رڼا باندې د نور په تپش باندې هغه وچ کړي او هغې اوبه چې وچې شي نه کې مالګه جوړه شي نو هغې ته نمک سامبر وایي یا لیک سالټ ورته وایي. نو هغه د مالګې دویم قسم شو. په دریم نمبر مالګه سی سالټ دی یعنی د سمندر په غاړو باندې چې کومې کنارې دي په هغې باندې اوبه چې کوم دي یا د نور په رڼا کې د نور په تپش کې وچ کړی شي هغه سمندري مالګه هغې ته ویلی کېږي یا سی سالټ ورته ویلی کېږي. د اتباعو مطابق دغه مالګه لږه ترخه وي او کم صحتمنده وي. دغه مالګه زیاتر په ایران کې د وړو دپاره استعمالیږي، د وړو غاګلو دپاره د سی سالټ چې کوم دی سمندري مالګه په ایران کې ډېره استعمالیږي. څلورم نمبر باندې چې کوم مالګه ده بلیک سالټ دا توره مالګه وي. دا زیاتره پر حکیمي دوایانو کې په چې کومې پکیانې وي پاوډر وي د هضمې دپاره په هغې کې دا ډېر استعمال کېږي، په دوایانو کې د استعمال ډېر کېږي او دا د مختلف مالګو کمبینیشن وي یعنې کې دې کې مختلف مالګې یو ځای شوي او دا یو خاص طریقې سره تیارېږي او دا زیاتر د دوایانو د استعمال لپاره. اکثر تاسو کتلي وي چې کومه د ګنو جوس کې خلک نو هغې کې هغه شربت کې چاچي دغه توره مالګه وي نو دغې ته وایي بلیک سالټ. دا څلور قسمه مالګې شي. یو عام سوډیم کلورایډ سپینه مالګه چې کوم زمونږ په کورونو کې موجوده وي. دویم نمبر باندې سی سالټ شو یعنی سمندر کې چې کومه مالګه جوړېږي. لیک سالټ شو، نمک سامبر شو چې کوم تالاب والا اوبو نه جوړېږي مالګه. دغسې بلیک سالټ شو. دې کې بیا یو مالګه ده چې هغې ته موږ وایو پینک سالټ یعنی ګلابي مالګه، هیمالین سالټ هم ورته وایي او دا په جهلم کې هم دغه غرونو نه راوځي خو د دې مالګې د دې نورو په نسبت ډېرې زیاتې فایدې دي انساني صحت دپاره. ولې فایدې دي؟ په پینک سالټ کې یعنی ګلابي مالګه کې یا د هیمالین سالټ کې میګنیشیم دی، پوټاشیم دی او آیرن دی. داسې نور ویټامینز معدنیات پکې هم دي. د نورو په نسبت په دې کې معدنیاتو مقدار سیوا دی. ګورې پوټاشیم پکې دی نو دا د های بي پي مریضانو لپاره ډېر زیاته فایده ورکوي. پوټاشیم د های بي پي مریضانو لپاره ښه وي. دغسې دی کې میګنیشیم دی نو چا چې د پټو دردونه وي، جوړونو دردونه وي، پټې کمزوري وي نو هغې چې د دې مالګې استعمال کوي نو د خولې خوند به هم ښه وي، پخلي به هم ښکلي کېږي او دغسې د پټو کمزوري به هم ورسره ختمېږي. دغسې بي پي مریضان هم دا استعمالولی شي. دې کې آیرن هم دی چا وینه کموي نو هغې دپاره هم د دې استعمال ښه دی. نو د ټولو په نسبت باندې بیا چې کوم پینک سالټ دی د هغې استعمال ډېر زیات بهترین دی. پینک سالټ کې به دا تاسو احتیاط کوئ چې دا لږه د دې نور په نسبت ژوندۍ دانو کې راځي، ډېره زیاته پاوډر نه وي، د دې مقدار به کم اچوئ ځکه چې دا غټې دانې وي نو که د عام حساب سره تاسو دا اچوئ نو بیا به ستاسو پخلی تریو راځي. بل پینک سالټ عام ملاویږي بازار کې د خوښو کمپنیانو راځي پیکینګ کې خو هغه ډېره زیاته ګرانه پرېوځي. که تاسو لږ محنت کولی شئ، لږ حرکت کولی شئ نو تاسو به د مالګې مشین ته لاړ شئ او هغه هلته نه به د مالګې ګټ راواخلئ. دا سټون په شکل کې چې دا پینک سالټ د دې کاڼې به راواخلئ، په خپلې په کور کې پاوډر کوئ، ویچکوئ، معدې کوئ. د دې مالی هم فایده ده تاسو ته ځکه چې ارزانه ورته پرېوځي او صحت لپاره هم فایده ده. امید دی به ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي. داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي.